بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو نن د پولیټیکل ساينس نوې لیکچر دی د بیهیویرل اپروچ یا باره کې د دې نه مخکې لیکچر کې موږ د ټریډیشنل اپروچ باره کې ذکر کړو چې کله د نن نه 2.5 کال مخکې پولیټیکل ساينس پیدا شو په یونان کې نه د هغه وخت نه واخلي د شلمې صدای پورې د دویم جلګیزین پورې پولیټیکل ساينس په ټریډیشنل اپروچ مطابق سټډي شوی اوس چې کله دویم جلګیزین مو شنه د دنیا بدل کړه لکه د دې نه مخکې ملټي پولر ورلد په دنیا کې ډېر سپر پاورز وو اوس دوه سپر پاورز پاتې شو امریکا او روسو دا غي په منځ کې کولډ وار سٹارټ شو او هغه سره پوره انټرنیشنل پالیټیک بدل شو نو چې کله دا انټرنیشنل پالیټکس بدل شو نو د دې د بدلیدو د وجه نه پولیټیکل ساينس بدل شو اوس پولیټیکل ساينس چې دی دا ټریډیشنل اپروچ کومه اوس په دې پوزیشن کې نو چې د پولیټیکل ساينس هغه شان سټډي وکي چې څنګه پکار دا نو ځکه بیهیویرل اپروچ پیدا شو نو د بیهیویرل اپروچ اول وایستا نو ګورئ بیهیویر زمونږ د رائے ته وایي رویې ته وایي نو دا د پبلک اپینین چې څنګه موږ وګڼه رائے عامه نو د دې خلکو دا خلک چې دي په پالیټکس کې حصه اخلي نو د دې مایند په کې ډېر غټ کردار دی لکه ګوري ایموشنلی سو یو پارټای سره سو بلې پارټای سره د چا په خیال باندې یو په سیاستدان کېته د چا په خیال باندې بل دی نو اړ یو د خپل مایند مطابق اټونوم ورکړي نو چې په دې پالیټکس کې د بیهیویر کوم کردار دی نو د هغې د وجې نه دا یو اپروچ راغلی دی نو بیهیویرل اپروچ پیدا ولې شو وای دیس اپروچ د هغې د وجې نه دا چې د ټریډیشنل اپروچ اوس د بدلې دنیا د دې بدل پالیټکس او د سټډي کولو لپاره کافي نه و ځکه چې هغې کې موږ ویلو چې ټریډیشنل اپروچ یو د کیسو بیانولو بس یو ذریعه وه یو لاره وه بل نوي ډېر زیات ملکونه جوړ شو لکه څنګه چې زموږ هندوستان او پاکستان د دویم جنګیزین نه پس جوړ شو که نه داسې ډېر زیات ملکونه جوړ شو چې کوم د یورپین پاورز په قبضه کې وو هغه آزاد شو نو چې ډېر زیات ملکونه جوړ شو نو دنیا کې یو چینج راغی غوړ چینج راغی دغه شان کولډ وار چې سټارټ شو د امریکې او د روس په منځ کې نو اوس یو طرف د امریکا په دې کوشش کې وه چې ځان له ملګري سیوا کړي بل طرف د روس په دې کوشش کې چې ځان له ملګري سیوا کړي دا دنیا په دوه اپوزیټ بلاکس کې تقسیم شوه نو دا هغې کولډ وار د وجې نه چې کوم دی نه هم د دنیا حالات بدل شو پالیټکس بدل شو او د ډیولپ کنټریز او د ډیولپینګ کنټریز په منځ کې د ټریډ لپاره هم یو بل سره هغه کانټیکټ جوړ شو او بل چې کوم دی نه ټکه دواړه چې کوم د یو ځل ملګري کېدل نو د دې د وجې نه دا ډیولپډ کنټریز چې کوم یا ګریټ پاورز چې کوم د دې دا مجبوري وه چې اوس د ډیولپینګ نیشنز دا پولیټیکل سیسټمز دا سټډي نه د هغې لپاره چې کوم نه دا یو اپروچ نوی اپروچ راغی ځکه چې هغه ول فیل اوس دا بیهیویرل اپروچ چې دی نه د دې میرټ سي نو بیا دا ساينټیفیک دی ساينټیفیک په دې کې چې په دې کې ریسرچ شروع شو لکه د دې نه مخکې چې ټریډیشنل اپروچ کوم نه هغې کې مونږ ویلي چې دا صرف داسې و چې لکه یو سړی یو ځای کیسه یې وایي لکه د هسټري کتاب چې ته سټډي کوې هغې کې د ریسرچ خبره نه وه دې کې اوس ریسرچ شروع شو انالیټیکل سټډي شروع شوه لکه انالیسیس شروع شو چې دا ادارې کې دي نه د دې دننه انر پارټس پاتې شي چې دا څنګه جوړېږي دا سوسایټي چې کوم دا د دې جوړښت څنګه دی نو دا ټول څیزونه چې ورته کله راغلل دا ساينټیفیک شو اوس په کې ریسرچ شروع شو انټر ډیسپلینري چې په اصل کې پر بیهیویر چې کوم نه دا د سایکالوجي ټاپک دی نه نو د دې د وجې نه د پولیټیکل ساينس او د سایکالوجي یو سره ریلیشنشپ جوړ شو په سوشیالوجي کې دا سټډي کیږي نه پولیټیکل ساينس او د سوشیالوجي ریلیشنشپ جوړ شو یا په فلسفي ثاټس وایي نه نو دا غیر وجې نه پولیټیکل ساينس او فلسفي هغه ریلیشنشپ جوړ شو نو د دې د وجې نه دا لکه انټر ډیسپلینري کریکشنز کې جوړ شو یونیورسل د ټریډیشنل اپروچ کې موږ ویلو چې باغې کې اپروچ مطابق د ټولې دنیا پالیټکس نه سټډي کېدل بلکې صرف ترقي یافته ملکونه چې کوم یورپ او ویسټ دا هغې هغه سټډي وه پکې اوس یونیورسل شوه اوس په پولیټیکل ساينس کې د ټولې دنیا سټډي شامله شوه ډاینامیک هغې کې موږ ویلو چې دا سټیټیک و سټیټیک په ځای ولاړ ته وایي یو داسې اپروچ و چې په ځای ولاړ دا ډاینامیک و په حرکت کې ور وختي متحرک و نو ځکه ډاینامیک چې بیهیویر چې دی هیومن بیهیویر هم ډاینامیک دی که نه لکه بدلېږي رابدلېږي که نه څنګه چې ما مخکې یو ویډیو کې ویلي چې یو سړی دی او هغه تر نن پورې دا اراده ده چې زه به سبا په الیکشن کې دې یو پارټۍ له ووټ ورکوم او بله ورځ باسي نو بلې پارټۍ له ووټ ورکړي دا ولې دا په یو ورځ کې د ده دا مایند ولې چینج شو ځکه چې د انسان مایند او د انسان تاټس دا بدلېدونکي دي نو د دې د وجې نه دا اپروچ چې دی دا ډاینامیک و نو پولیټیکل ساينس هم ډاینامیک کو او چې په دې کې کومې کمایي وي کومې کوتاهۍ وي لکه څنګه چې دا خو یو ښه سټډي وه یو ښه اپروچ و خو صرف د بیهیویرل انګل
چې صرف د یو ځای وي نو کنه نو نور ټول اړخونه خو نظر انداز کړو نه دا د دې د وجه چې د دې کمې کمایوي کم ډي میریټس نه دا هغه د وجه نه د فرد ریسرچ لپاره یو لار شو دا نو چې دا یو فیل شو چې دا خیر اپروچ نه دی نه دا هغه په نتیجه کې بل اپروچ راووته نو کنکلوژن کې موږ دا وایو چې بیهیویرل اپروچ د ټریډیشنل اپروچ نه ډیر زیات خو دا غي د وجه نه پولیټیکل ساينس دا سکوپ چې کوم دی علامه چې دا پراخه شو ډیر زیات ستړي پکې نور شامل شو او چې بدی کې کم کمیو ناغه ماډرن اپروچ ټو یا سټرکچرل فنکشنل اپروچ نه پوره شو نه هغه اپروچ په بل ویډیو کې وو د الله په امان